سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، امید ده د الله سبحانه وتعالی نه چې طلاب د علم به مخکینی سبقونه ټول ذهن نشین کړي او د ښکلي علم سره به د دوی زړه لګېدلی. انشاءالله دا محدود علم دی چې لږ پکې وچلېږئ بس ټول پوهېږئ په هر څه باندې. خو دا ابتدا کې لږ شانتې سړی نابلده وي، نو په دې وجه تیر درس کې موږ د فعل مضارع معلوم جوړولو طریقه او د هغې څوارلس صیغې او د هغې هره صیغه ویستل دا معلوم کړي وو. یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضربو نضربو. اوس فعل مضارع مجهول جوړی او د دې گردان جوړول به موږ ذکر کوو، گردان به تاسو یادوئ. فعل مضارع مجهول د فعل مضارع معلوم نه جوړ شوی دی په دې طریقه باندې چې حروف مضارعات له به ضمه ورکړي. یعنې موږ چې کوم فعل مضارع کې په اوله کې څلور حروف راوړي وو، حمزه، تا، یا نون، اتینا، هغې تفصیل مخکې کړی وو. نو په فعل مضارع مجهول کې به دیو له پیش ورکړي، حروف مضارعات له به ضمه ورکړي، یعنې پیش به ورکړي. او د هغې نه وروسته به عین کلمه په دو حالتونو کې کسره ورکړي، یعنې زیر به ورکړي. که زبر و زیرې که او که پیش و زیرې که، او لام کلمه په خپل حال پرېږده. استغفر الله، دا خو د فعل ماضي مجهول جوړولو طریقه ما ذکر کړه. د فعل مضارع مجهول جوړولو همدغه طریقه چې حروف مضارعات له ضمه ورکه پیش، او فا کلمه ساکنه که، عین کلمې له په دو حالتونو کې زبر ورکه. نو د یضربونه به یضربو جوړ شي، او معنا کې به فرق دی چې مخکې د کار کوونکی معلوم او اوس چې فعل مضارع مجهوله شوه نو دا کار کوونکی نامعلومه شو. اگر که دا چا باندې چې کوم عمل واقعي شوی هغه به معلوم وي، خو لیکن کار کوونکی نامعلومه شو. مصنف رحمه الله فرمای کتاب ته وګورئ، بدان پوه شه که مضارع مجهول را نیز 14 صیغه است. مضارع مجهول هم 14 صیغې دي بر قیاس ماضی معلوم، په شان د ماضی معلوم. د دې هر یو گردان 14 صیغې. او بیا فرمای فعل مضارع مجهول یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضرب نضرب. دا گردان شو. هر صیغه به څنګه راوباسي فارسی معنی ته متوجه شه. یضرب زده شود یا زده خواهد شد آن یک مرد. وهل کیږي یا به ووهلی شي هغه یو سړی په زمانه حال استقبال کې. صیغه واحد مذکر غایب فعل مضارع مجهول. یضربانی زده شوند یا زده خواهند شد آن دو مردان. وهل کیږي یا به ووهلی شي هغه دوه سړي په زمانه حال استقبال کې. صیغه تثنیه مذکر غایبین. یضربون وهل کیږي یا به ووهلی شي هغه ټول سړي زمانه حال استقبال کې. صیغه جمع مذکر غایبین. مطلب دا دی چې د دې فارسی نه که پښتو کې تعبیر تاسو ته اساني نو داسې کوئ. تضرب وهل کیږي یا به ووهلی شي هغه یوه ښځه په زمانه حال استقبال کې. صیغه واحده مؤنثه غایبه. تضربان وهل کیږي یا به ووهلی شي
هغه دوه ښځې په زمانه حال استقبال کې صيغه تثنیه مؤنث غایبتین فعل مضارع مجهول یضربن وهل کېږي به ووهلی شي هغه ټولې ښځې په زمانه حال استقبال کې صيغه جمع مؤنث غایبات مجهول یضربن چې دی یضربن وهل کېږي به ووهلی شي هغه ټولې ښځې په زمانه حال استقبال کې صيغه جمع مؤنث غایبات فعل مضارع مجهول تضرب وهل کېږي به ووهلی شي ته یو سړی په زمانه حال استقبال کې صيغه واحد مذکر مخاطب فعل مضارع مجهول تضربان وهل کېږي یا به ووهلی شي تاسو دوه سړي په زمانه حال استقبال کې صيغه تثنیه مذکر مخاطبین فعل مضارع مجهول تضربون وهل کېږي یا به ووهلی شي تاسو ټول سړي په زمانه حال استقبال کې صيغه جمع مذکر مخاطبین فعل مضارع مجهول تضربین وهل کېږي یا به ووهلی شي ته یوه ښځه په زمانه حال استقبال کې صيغه واحده مؤنثه مخاطبه فعل مضارع مجهول تضربان وهل کېږي یا به ووهلی شي تاسو دوه سړي په زمانه حال استقبال کې صيغه تثنیه مؤنث مخاطبتین فعل مضارع مجهول تضربن وهل کېږي یا به ووهلی شي تاسو ټولې ښځې په زمانه حال استقبال کې صيغه جمع مؤنث مخاطبات فعل مضارع مجهول اضرب وهل کېږم یا به ووهلی شم زه یو سړی یا یوه ښځه په زمانه حال استقبال کې صيغه واحده مؤنثه صيغه واحد متکلم فعل مضارع مجهول نضرب وهل کېږي یا به ووهلی شي تاسو دوه سړي یا دوه ښځې یا ټول سړي یا ټولې ښځې وهل کېږو یا به ووهلی شو موږ دوه سړي یا دوه ښځې یا ټول سړي یا ټولې ښځې په زمانه حال استقبال کې صيغه جمع متکلم فعل مضارع مجهول نو دا ګردان شه د فعل مضارع او دغې د جوړولو طریقه شوه حروف مضارعات لزمه ورکړه فعل کریم په خپل حال پرېږده لام کلمې له په دوه حالتونو کې فتحه ورکړه فعل مضارع معلوم نه به فعل مضارع مجهول جوړ شي وبالله عز وجل التوفيق استغفر الله